د کونړ والي مولوي قدرت الله ابو حمزه چې د برېښنا رئیس شهاب الدین یسر او نورو مسؤلینو یې ملتیا کوله د مناګي فابریکې د ترمیم له چارو یې لیدنه وکړه. کونړ والي وایي د فابریکې انجینرانو ته یې سپارښتنه کړې چې ټولې ستونزې یې ورحل کړي څو دا فابریکه یو ځل بیا پر دولتي ادارو سربیره ولسونو ته د اسانتیا وجوګه شي. انجینر صاحبان لګیا دي، انشاءالله امید شته، نو کم وخت 2-3 میاشتې کې انشاءالله دا پروژه تکمیل شي. و دا قرارداد شوی ده، خو چې کوم عوارض د ماشینګرۍ ته پېښې شوې ده د دغو ټولو باید ترمیم وشي او دا فن باید بیرته دې ته آماده شي د برېښنا تولید او د برېښنا څخه خلک مستفید شي. انجینرانو مو غوښتنه دا ده چې هر څونه عاجل دی کولی شي چې دا پروژه تکمیل کړي، ځکه کونړ ولسونه ادارې مو خلک نو ټول له مشکلاتو سره مخامخ دي. د برېښنا رئیس وویل کوم مسلکي کسان چې د افغانستان برېښنا شرکت څخه کونړ ته راغلي شپه ورځ د فابریکې په ترمیم بوخت دي. او کارونه خو ډېر ښه روان دي، انجینران راغلي دي په ساحه کې، ټول انجینران ټول ټیمونه حاضر دي او بس کار پسې په دوامداره توګه انشاءالله نورمال روان دي. انجینر احمد سلیم چې د دې فابریکې د ترمیم ټیم مشري په غاړه لري وایي انجینران یې په هڅه کې دي چې د ټاکلې مودې مخکې فابریکه د برېښنا تولید ته چمتو کړي. کارانتون رحمت خداوند به خوب پیش میره و طبق پلان کاری که قبلا آماده شده انشالله که پیش میره و امید به خداوند که انجینرهای افغانستان، انجینرهای برېښنا شرکت انشالله قادر به این هستند که دستگاه را به خیر دوباره فعال بکنن، ملاحظات کدار را رفع بکنن و به مردم ولایت کونړ انشالله که برق دوامدار و اطمینانی انشالله مهیا خواهد کرد. یاد دې وي دا فابریکه د تیر یو کال راهیسې د تخنیکي ستونزو سره مخ وه. څو ورځې وړاندې د افغانستان برېښنا شرکت د ترمیم چارو ته اوږه ورکړه.